چې نوم د یاد شي زما زړه حرکت ونه لري دا به وي داسې چې اور وي حرارت ونه لري. چې نوم د یاد شي زما زړه حرکت ونه لري دا به وي داسې چې اور وي حرارت ونه لري. منم ستا زلفو کې د ګل ایښودو وخت نه و خو منم ستا زلفو کې د ګل د ایښودو وخت نه و خو سړی ویریږي هسې نه بیا فرصت ونه لري. د زړه سوي وړ وي چې پناه یوسي د سیند غاړې ته د زړه سوي وړ وي چې پناه یوسي د سیند غاړې ته او بیا د زړه د تشولو قدرت ونه لري. او زه د یادېږم دا پوښتنه له ما بیا ونه کړې زه د یادېږم دا پوښتنه له ما بیا ونه کړې تږی به وي چې د اوبو ضرورت ونه لري. او کلونه وروسته د یو تللي انسان نښه کتل کلونه وروسته د یو تللي انسان نښه کتل هیڅوک به زور د دومره لوی مصیبت ونه لري. او له دې ویرېږم ته به بیرته راستنېږې مګر حمیم به ستا د هرکلي اجازت ونه لري. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. الله متعال دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا مو ادبزار خپرونې ته ستاسو څراغ هرکلی کوي. د خپرونې د دې اونۍ میلمه مو تکړه لیکوال او شاعر سعدالله فطرت دی. فطرت صاحب ستړی مه شئ، ادبزار ته بخیر راغلی. ډېره زیاته مننه شراز صاحب. ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. کورودان فطرت صاحب څنګه مو خوښه ده چې خپرونه به له دغه ځایه پیل کړو چې سعدالله فطرت څوک دی، څه وخت یې د ادب نړۍ ته رادنګلي؟ ډېره مننه. زه د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان مومند کلي اوسېدونکی تقریبا د تېرو 14 کلونو راهیسې د ادب او د شعر شاعرۍ او لیکوالۍ او فرهنګ میدان ته راغلی. کورودان فطرت صاحب راځو دې ته چې شعر ته په بېلابېلو ژبو کې د نړۍ بېلابېلو شاعرانو لیکوالانو ورته مختلف تعریفونه ورکړي دي. ستاسو باند تاسو شعر ته څه تعریف ورکوئ؟ شاعري خو یو داسې الهامي شی دی چې هر سړی لکه تا چې ویل ځان تعریف ورته لري. ما خپله زه هماغه د زړه درد مې چې څه شی وي هغه داسې د ردیف او قافیې په چوکاټ کې بند کړو په اصطلاح هغه درد هم پې قرار شي او لوستونکو ته هم پکې یو پیغام وي، ټولنې ته هم پکې یو پیغام وي، ولس ته هم پکې یو پیغام وي. نو شعر د الفاظو هغه مجموعه ده چې سړی پې هم د خپل زړه روح او روان درد قرارولی شي، هم پکې ټولنې او ولس ته یو پیغام ورکولی شي. اکثره شاعران دا وایي چې شعر هېڅ ځانګړی تعریف نه لري. تاسو دا خبره منئ؟ خو دا هر چا ورته جلا تعریف دی شعر ته. رښتیا خبره هم دا ده چې یو ځانګړی داسې چوکاټي تعریف چې سړی ورته ووایي هغه رښتیا هم نه لري. هر سړی په خپله چې سره کومه معنا د شعر دپاره ده په همغې معنا باندې اخلي او همغه معنا ورته په زړه کې او ذهن کې لري. دا رښتیا خبره ده. کورودان راګرځو دې ته فطرت صاحب چې پښتو روان شعر څنګه ارزوئ او څومره پرمختګ پکې شوی دی؟ شاعري بیګا موږ یو ځای کې همدغه بحث کوو چې خصوصا دغه دودیزې مشاعرې چې جوړېږي لکه پرون ننګرهار کې هم نارنجګل او داسې نورو ولایتونو کې هم کېږي. ځینې اوس خو ذوقونه نو مختلف دي. د ولس ذوق خو دا دی چې هغه د روان وضعیت په اړه باندې ته کومه خبره کوې د شعر په ژبه باندې هغه خلکو ته ډېر خوند ورکوي. که هغه برحال چارواکي پکې راخلي، د وخت رئیس جمهور او نور خلک چې د واک خاوندان دي. زما نه دغه ډول شعر خوښېږي، نه یې لیکم، نه ورته نه یې اورم، نه یې ویډیو ګورم، نه یې مشاعرو ته ځم. دودیزو مشاعرو ته هم په همدې خاطر نه ځم چې هغه سړي ذوق پکې د غزل نه ماتېږي که نه، چې یو داسې ښه شعر واوري پکې چې ستا پې هغه تنده ماته شي. همدا شعاري خبرې دي، ټول یې کوي. اوس ډېر پرمختګ شوی دی واقعا. نوي نسل کې ښه شاعران پیدا شوي دي. کوشش هم باید همدا وکړي چې
تر ډیره پورې د نورو خیال او فکر پټ نه کړي او خپل تخلیق وکړي. ضرور نه ده چې خامخا د یو څوک شعر ولیکي، هره ورځ یې ولیکي او هره ورځ یې فیسبوک ته واچوي. یو خو د سوشل میډیا شاعران ډیر په اصطلاح باندې خراب کړل. معنا دا چې خامخا باید که ذهن ته څه شی ورځي که نه ورځي، د فیسبوک د لوستونکو او لیدونکو دپاره یو څه شی ولیکي چې دا ډېر بد اغېز په شاعرۍ باندې کوي. خپله زه شاید 2 کلو کې هم غزل ونه لیکم، خو که د بل ښه شاعر غزل لولم زه فکر کوم دا هم زما غزل دی. زه یې نه لیکم، په زور غزل نه لیکم، او چې کله مې خپل الهام وشي شاید هغې کې داسې وخت هم راغلی زما په غزل کې 2.5 کاله وخت هم وتلی دی چې ما هېڅ نه دی لیکلی. 2 کاله خو معمول دی، 1 کال 8 میاشتې 10 میاشتې دا معمول دی. ډېر پرمختګ شوی دی، خو ډېره نوي شاعران هم را پیدا شوي دي. خو کوشش دې دا وکړي چې یوازې هغه شعاري خبرې او هغه شیان چې موږ یو خبره لرو وایي چې ځینې شاعران ژوندي وي شعرونه یې مړه وي، ځینې شاعران مړه دي شعرونه یې ژوندي دي، لکه الفت صاحب، لکه خوشحال بابا، لکه حمزه بابا، لکه دا نور په هر مجلس کې، په هر ځای کې، په هر فکر ځای کې، په هر ډول غونډه کې، په هر ډول ناسته کې، په کور کې، په سارا کې، هر ځای کې د هغوی شعرونه ویلی شي. مثلا الفت صاحب وایي که هر څه رانه وژني خیال او فکر مې وژنه په دې کې مې وطن ته لوی. هغه مړ دی خو ته یې شعر اوس هم ویلی، 10 کاله پسې ویلی شي، 50 کاله پسې ویلی شي. ځینې شعرونه داسې دي چې بس شاعران یې ژوندي دي، شعرونه یې مړه دي، چې چا ته یې لیکلي دي اوس په قدرت کې نو که هغه شعر ته اوس وایي هېڅ خوند هم نه کوي. او دغه ډول شعرونه شخصا زما نه خوښېږي. زه یې نه داد چاته ورکوم، نه مې هغه شاعران خوښېږي چې دا شاعري کوي، او نه یې چاته توصیه کوم چې هغه شیان ولیکي. فطرت صاحب مخکې مو الهام نه یادونه وکړله. ځینې شاعران دي موږ د دغه د اوسني عصر ژوندي شاعرانو کې ښه بېلګه کاروان صاحب ورکولی شو چې هره ورځ یو شعر لیکي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که نه چې په 2 کالو کې هم معمولا زه شعر نشم لیکلی. په دې کې علت څه دی؟ ولې ځینې وخت شاعر داسې کېږي چې یا تا په 2 کلونو کې هم شعر نشي لیکلی؟ خو ما درته وویل یو خو داسې وي چې یو سړی ووایي چې شعر لیکم، زما باندې الهام د شعر نشته دی، د غزل نشته دی. خو که ووایم چې غزل لیکم، بېګا ته هم لیکم، 5 لیکم، 6 لیکم، ان تر 10 پورې. خو هغه اول په ما بوج دی چې ما لیکلي دي، بیا چې چا ته هم په هغه ډېر بوج کېږي ما نه. الهام خو بیا داسې دی چې هغه د صابر شاه صابر یو شعر دی، هغه وایي چې د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجې په شاعر چې د نبي رنګ. نو هغه به د هغې شعر نه بیا ته هم خوند اخلي چې لولې د هر چا چې وي. زه خپله هم ترېنه شخصا بیا ډېر خوند اخلم. او بې الهامه شعر چې مثلا آمد نه وي او ته لیکل کې، هغه موږ تاسو یې ټولنه کې ډېر ښه شاعران هم ګورو، آمد پرې نشته دی لیکي، موږ تاسو هم دا خبرې بار بار د دوی په غیاب کې کوو چې والله دا خو ډېره ښه شاعري کوله، اوس ولې خراب شو. فطرت صاحب راځو دې ته چې په شعر یا په ټوله کې زموږ د پښتو ژبې په ادبي تولیداتو کې څومره نوښت تر سترګو کېږي ستاسو باندې؟ آیا تاسو له دغه روانو کارونو، روانو نوښتونو د شاعرانو له شعر او تولیداتو راضي یاست؟ تر ډېره پورې، خصوصا په دغه که وایو دغه د دیموکراسۍ په دا 20-21 کلن بهیر کې پښتو ژبې ته چې څومره کار وشو، زه فکر نه کوم په تېرو کلونو کې شوی. ښه لیکوالان، ښه شاعران ټولنې ته راغلل، نوي هلکان راغلل، نه یوازې د شعر په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې ښه استعداد لري، د ژباړې په برخه کې ښه استعداد لري، په لیکوالۍ په ژورنالیزم کې ښه استعداد لري، کتابونه راغلل، نوي خبرې راغلې، ډېر نوي معلومات چې مثلا په ادب کې، په تاریخ کې، په فلسفه کې، په شعر کې ډېرو خلکو یعنې ډېر زیات کار وشو. خصوصا د شعر د مطالعې دپاره چې څومره ښه کتابونه چاپ شول، د ژورنالیزم په برخه کې څومره ښه کتابونه چاپ شول، همداسې د ادبیاتو په برخه کې څومره کار وشو، نهایت ډېر کار شوی دی، نیک پالي سو. خصوصا د ټولنې چې کومو شیانو ته ډېره اړتیا وه، کومو برخه کې ډېره نیمګړې وه، ټولې برخې زه فکر کوم اوس تر ډېره حده پورې په خپلو پښو ولاړې دي، او موږ بیروني اثارو هغه ته ډېر اړتیا اوس نه لرو. خلکو ډېر تخلیق وکړ، ډېر کار یې وکړ، څېړنې یې وکړلې، ښه استعدادونه وروزل شوي دي تر څو کلونو کې. فطرت صاحب تاسې خبره چې په تېرو 2 لسیزو کې پښتو ژبې ته ډېر کار شوی دی، له نیکمرغه ژباړه برخه ټول اړخونه که موږ وګورو، د دغو ټولو تولیداتو کیفیتي اړخ څومره مهم دی چې باید کیفیت سره زه خپله یوازې هغه کتابونه چې مسلکي دي، زموږ په ټولنه کې څو ډېر مهم لیکوالان موږ لرو چې دلته یې نومونه ځکه نه یادوو چې بیا ځینې نور فکر ونه کړي چې دا به تر ما ښه لیکوال او څنګه. خصوصا هغوی په پښتو ادب کې
داسې تخلیق وکړه، داسې نوې خبرې وکړلې. زه خپله که درته ووایم د ناول برخه، د شاعرۍ برخه، دغو برخو زه خپله هم ډېر هغه نه یم چې چاپ شي. یو نیم داسې شاعر کوي چې هغه مثلا خلک یې ډېر لیوال او تقاضا یې لري د هغه شعرونه چاپ شي. زه خپله شاعري نه چاپوم. مثلا ناول زه درته وایم، که ناول زه وژباړم داسې مهم ناول کوي که یو تاریخي ناول یا مثلا موږ د احمدي صاحب ناولونه یو خاص پیغام لري، هغه ډېر لري. خو یو نیم داسې ژباړې شوي دي چې هغه یعنی که هغه مسلکي لحاظ باندې وګوري هم ډېره خوندوره نه ده، که هغه د کتاب محتوا وګوري په دې نه ارزي چې دا باید چاپ شوی وی. زما خپله هم هغه دا دی، ما خپله هم کتابونه چاپ کړي دي. خو کومو برخو کې چې ټولنې ته ډېر ضرورت دی باید په هغو کتابونو ډېر کار وشي، خصوصا د نصاب په کتابونو باندې چې پوهنتونونو کې دی. د هغې په کیفیت او د هغې په چاپېدا کار وشي چې هغه چپټر یو دغه سیستم تر ډېره اوس ختم شوی دی. زه چې ګورم دا نوي هلکان چې استادان شو یا پخواني استادان نوې څېړنې، نوې تخلیق دا شیان یې وکړل، ډېر ښه کتابونه هغه د مسلک او د نصاب چاپ کړي دي. د کیفیت په لحاظ باندې تر ډېره هڅه شوې ده، خو که نور هم وشي دا برخه به لا ډېره غني شي. ګوردن فطرت صاحب شعرونه دې م راوړي وو که نه؟ و غزل خو شعر ته وروسته راځو. فطرت صاحب راځو دې ته چې یو ښه شعر باید لنډه دمه مخلوق هغې نه مخکې دا پوښتنه باید له تاسو سره شریکه کړم، یو ښه شعر باید ستاسو باندې کومې ځانګړتیاوې ولري؟ زه خو خپله ښه شعر هغه شعر ته وایم چې ټول خلک پکې خپل تصویر وګوري. چې مثلا که ته کوم بیت د یو شاعر ولولې، فکر وکړي که دا زه شاعر هم نه یم، خو که دا خبره د په شعر کې نه وی کړی او زه شاعر وی دا ما کوله. مغلق ډېر نه وي، زه ډېر مغلق شعرونه چې بې خلکو ته معنا کوي که نه. یو خو معاصر شاعرانو شعرونه دي، هغه وخت کې خو پښتو ژبه نو 330 یا 320 کاله مخکې خو دغومره هغه هم نه و. هغه نو په خپل ځای باندې هغه خو موږ تاسو معناګانې او هغه کتابونو کې شوي، خو ساده وي، ژبه روانه وي، الفاظ یې خواږه وي. بل هم هغه خصوصا چې تا په هغه تا چې مخکې د حمید صاحب غزل ویلي، د هر بیت چې ته لولې ته هغه منظره کې کښېنوي. ښه شعر دغه ته وایي. ګوردن فطرت صاحب څنګه مخوښه دی او لنډه شاندمه به خدمت ته راوګرځو. قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه شاندمه لرو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړو. وای دا دنیا مې ویني چې بې تا څنګه خرابه ده. حمیم صاحب وای دا دنیا مې ویني چې بې تا څنګه خرابه ده، داسې به یې کړم که یې را نه کړې آخرت کې. او ښایي چې تر اوسه د لا پروت په حافظه کې یم، ښایي چې تر اوسه د لا پروت په حافظه کې یم. ذهن ته مې ته راځې د هر غم په شدت کې، ذهن ته مې ته راځې د هر غم په شدت کې. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د ادبزار خپرونې د دې اونۍ میلمه مو تکړه لیکوال، شاعر او همداراز ژباړن سعدالله فطرت دی. فطرت صاحب هیله لرم چې راسره ستړی شوی نه. نه هیله کوم نه. فطرت صاحب مخکې مو ویل چې شعر مې خپرونې ته راوړی دی، د دغه برخې پیل به ستاسو په شعر سره په مهرباني. ښه غزل داسې دی نوی دی لیکلی که نه پخوانی دی؟ یاره مخکینی وي، پخواني خو موبایل کې دي، خو نوي چې دي موبایل کې دي. او غزل داسې دی چې تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې. تلم د مرګ په لاره په لړزان، تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې. ژونده رښتیا وایه پښیمان مې کړې واه که نه مې کړې. ډېر خوندور. څنګه دې زما دیدن کاوه او سر دې هم ساته. څنګه دې زما دیدن کاوه، څنګه دې زما دیدن کاوه او سر دې هم ساته. څنګه د دوه سترګو په ارمان مې کړې که نه مې کړې. واه زه چې در مین شوم د هر چا پام مې در واړاوه. زه چې در مین شوم د هر چا پام مې در واړاوه. وایه مشهور په ټول جهان مې کړې که نه مې کړې. او هسې لکه تیږه بې فایدې پروت وي راجیګ مې کړې. هسې لکه تیږه بې فایدې پروت وي راجیګ مې کړې. زر مې کړې الماس مې کړې ښه ګران مې کړې. واه ډېر ښکلی. زر مې کړې الماس مې کړې ښه ګران مې کړې که نه مې کړې. تا خدای د هر سړي دښمن دې کړم که نه دې کړم. تا خدای په هر یو سړي ګران مې کړې که نه مې کړې. ډېر خوندور ډېر خوندور. فطرت صاحب د اوسني ادبي تولیداتو
په نیمګړتیاوې څه دي؟ همداراز د ښېګڼو لپاره یې څه باید وشي؟ ما خو مخکې درته وویل چې خصوصا اوس وخت کې خو موږ ډېر خپل تخلیق په پښتو ژبه کې دی که په هره مسلکي برخه کې دی ډېر کمې لرو چې خپل تخلیق وي او خپله څېړنه وي. هغه یو څو مخصوص خلک لرو چې مثلا هغوی داسې یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کوي، یو نوی موضوع وي. تخلیق برخه ډېره کمه ده. موږ دا اوسنی بهیر چې ډېر ګړندی شو، د ژباړو دا اړخ ډېر ګړندی شو چې هغه پښتو ادب ته د اقتصاد برخه کې، د سیاست برخه کې، د حقوقو برخه کې، د فلسفې برخه کې، ټولو روانپوهنه کې، ټولو برخو کې ډېر کتابونه راوژباړل شو. ما خپله هم کتابونه ژباړلي دي. زه هم نیمګړتیاوې لرم کتابونو کې، زه کولې ژباړې وي او خصوصا که بیا ژباړه کوم هغه ټولې غلطۍ پکې نه تکراروم. یو خو تحت لفظي ژباړو ډېر مشکل جوړ کړی دی چې هر چا چې کتاب چاپ شوی دی بیا نور هم نو تقاضا دا ده چې مثلا کتاب مې چاپ شي او یوه کس پې شاته خپور شي او بس ووایم چې زما پلانکې کتاب چاپ شو. نو که بیا یې ته هغه ژباړه لولې ډېر په مشکله ترېنه مفهوم اخلي. بیا هم خبره مه کیفیتي اړخ ته ځي. ډېر یعنې ما درته وویل چې په ژباړه کې مهم شی دا دی چې دا د کومې ژبې نه راژباړي په هغې به دومره حاکم وي لکه د کومې ژبې ته چې ژباړي. که په هغې ژبه ته حاکم نه وي، مثلا زمونږ ډېر ځوانانو پاکستان کې پېښور پښتونخوا کې زده کړې کړي دي، اردو یې هلته زده کړې مکتبونو کې، ډېره برخه موږ د اردو نه راژباړو. ما درته ویل چې بیا لکه څومره چې ته په پښتو حاکم یې دومره به په هغه بله ژبه باندې هم حاکم یې چې هغه ژباړه دي. که ترېنه راوي که حاکم نه اوسېږي او ژباړه وکړي نو لوستونکي ته یو ډېر غټ سردردی پیدا کېږي چې هغه دواړه کتابونه سره پرتله کوي، مفهوم نشي اخیستلی، د جمله بندي پکې صحیح وشي. مثلا تحت لفظي معنا که ته د هرې کتاب کې یو سکتګي هم پکې راځي، مغلق کېږي، مفهوم نه اخیستل کېږي. بعضې وخت داسې راځي د یوه پیراګراف نه یوه کرښه خبره جوړېږي، بعضې وخت د یوې کرښې ژباړې نه یو پیراګراف جوړېږي چې ته هغه مفهوم صحیح وشي رسولی. دغې برخې ته د ناول برخه، د شعر برخه، زموږ شاعران دي ډېر کوشش د شاعرۍ په چاپ نه کوي، د ناولو په چاپ دی نه کوي. که مسلکي برخې ته ډېر اس سړي چې کومې برخې نه فارغ دی په همغه برخه کې دی کولی شي ښه استعداد ولري، انګلیسي نه ژباړه کوي، اردو نه کوي، عربي نه کوي، دري نه کوي، هر ژبې نه چې کولی شي. مسلکي برخه کې موږ ډېر تشه احساسوو او ډېر ضرورت دی ورته نسبت شعر شاعرۍ او نورو شیانو ته. یو څو بعض اوقات خلک د شاعري کوي، ښه شاعري کوي، موږ باید کتابونه چاپ کړو چې خلک یې غواړي. ټول خلک فیسبوک ته رسېدګي نه شي کولی، تلویزیون ته لاسرسی نه لري، کتابونه یې چاپ شي، خلک یې تقاضا لري. نو موږ ټول ما درته ویلې که یو بل سړی ښه شاعري کوي او زه یې نه شم کولی نو چې هغه یې کوي لکه زه یې چې کوم، دومره خوند یې نه خلک اخلي. همداسې په نورو برخو کې او که ډېر نوی نسل ډېر اتکا په همغه شي وکړي چې په کوم مسلک نه دی فارغ وي. اوس ښه استعدادونه دي، هلکان ډېر ښه استعدادونه لري، پراخه مطالعه لري، بیروني ژبې زده دي، نو کولی شي ښه آثار پښتو ژبې ته راوژباړي یا تخلیق وکړي یا څېړنې وکړي، نو ډېره ګټوره وي. فطرت صاحب په تېرو 2 لسیزو کې مخکې مو له ژباړې نه یادونه وکړله، په تېرو 2 لسیزو کې پښتو ژبې ته سلګونه که زرګونه وایم کم به نه وي له مختلفو ژبو نه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل شول. دغه برخه زموږ څنګه ارزوئ؟ څومره پرمختګ پکې شوی؟ ډېر کار خو ما مخکې خبرو کې ویلي چې د تخلیق په نسبت باندې په ژباړو کې ډېر زیات پرمختګ وشو. ډېرو ځوانانو د نورو ژبو نه ښه کتابونه راوژباړل. واقعا داسې استعدادونه پکې شته دی ما چې څومره کتابونه د ژباړو مطالعه کړي دي سړی فکر نه کوي چې زه ژباړه لولم. او بعضې پکې داسې هم شته سړی فکر کوي چې دا اوس لکه دا خبره هغه څه خل چې د مسلک په لحاظ ده یا د ژبې په لحاظ باندې هېڅ مفهوم نه افاده کوي. خو بعضې داسې کتابونه حتی په د نصاب کتابونه دي چې یعنې تدریسیږي خو موږ تخلیق نه لرو، یو چا راوژباړل، پوهنتون کې ترې استفاده کېږي، تدریس کې ترې استفاده کېږي، مکتبونو کې ترې استفاده کېږي، حتی ماخذونو کې ترې موږ استفادې کولی شو. خو ټول خلک خو په عربي او په انګلیسي او په فرانسوي او په روسي او په دې ژبو باندې نه پوهېږي. موږ په دغه برخو کې مثلا که تحقیق باندې کوو، که باندې تیزس لیکه، که باندې مونوګراف وو، که باندې کومه بله موضوع څېړنه کوله نو کتابونه نه وو، ډېر نه وو. اوس ډېر کتابونه پیدا شوي دي.
یعنې که هغه ژباړې ته ولولي فکر کوي چې هیڅ دا به ژباړل شوی کتاب نه وي که څوک هغه پاسه نه وي د ژباړن ونه ګوري چې ژباړن تر څنګ بیا داسې ژباړې هم شته دی چې هغه په دې نه ارزېږي چې حتی کتاب هغه ورقې به خرابې شوی وي خو د ژباړې په برخه کې نهایت ډېر کار وشو او زمونږ د پوهنتون هلکان او د مکتب هلکان ډېره استفاده ځینې کولی شي اوس هم ترې نه کوي دا ډېره خم ده د دې سره استعدادونه غوړېږي فکرونه غوړېږي نوي نوي استعدادونه پیدا کېږي خلک څېړنې کوي خلک تحقیق کوي نوي نوي موضوعات ته پام کېږي دې برخه کې نهایت ډېر کار شوی د ستاینې وړ دی کورودان فطرت صاحب په فیسبوک معجزت څارم د حمیم صاحب شعرونه ډېر خپروي د راز نه مو خبره کړي چې د حمیم صاحب په شعر کې تاسو څه شی موندلي دي او خپرونې کې هم باید یادونه وکړم حمیم صاحب خو ما سره څو ځلې بېژمنه شوی دی ادب ذات نه ده راغلی زه خو چې اوس هم راتلم ورسره وم حمیم صاحب یعنې که ووایم دا د اوسني عصر د شاعرانو که سرلاری ورته ووایم دا مبالغه نه ده هغه د پېښوریانو په اصطلاح د اوسني عصر نماینده شاعر دی ډېره ښه شاعري کړې ده هیڅ یو غزل او هیڅ یو خبره د ده داسې نه ده په شعر کې چې ته ووایې چې دا تر ده مخکې ما اورېدلې وه هیڅ یو مثال څوک نشي راوړلی اوس یې کتاب دویم ځل چاپ شو یو ځل خوارک چاپ کړی و دا دویم ځل شخصي چاپ کوي او ټولنه خپرندوی ټولنې باندې د حمیم صاحب شاعري غونډه په تجربه ولاړه ده او رومانوي شاعري ده رومانټیک شاعري ده مثلا ټوله یې عاشقۍ ته کړې ده هېڅ کومه بله برخه په هغې کې د حمیم صاحب په شاعرۍ کې هېڅ کومه بله برخه ته نشي پیدا کولی سیاست او نور مسایل یو خبره هم پکې نشته د حماسه پکې نشته سیاست پکې نشته نورې مسایل پکې هېڅ مسایل پکې نشته د یوازې مینې ته یې شاعري کړې ده او ښه شاعري کړې ده مثلا داسې شاعري کړې ده چې هېڅ مثال یې زه نشم راوړلی هر غزل یې د بل نه خوندور دی هر بیت یې د بل نه جدا دی هېڅ یوه خبره یې په شعر کې داسې نه ده کړې چې ما تر دې مخکې اورېدلي تاسو تر دې مخکې اورېدلي بل سړي کوم تر دې مخکې اورېدلي ډېره ښه شاعري کړې ده او مینه خو یو داسې شی دی چې دا ګزاره سړي خوړلی دی ستاسو له خبرو هم ښکاري فطرت صاحب چې شعر به هم د حمیم صاحب په ټولو شاعرانو کې د شعر به ډېر لولل زه یې ډېر لولم بار بار یې لولم هر نوی شعر خو بیخي زیات لولم ډېرې نوې خبرې مثلا ما بېګا مې چاته یو بیت دغه وویلی یو کیسه وکړله ما ورته حمیم صاحب دی کې یو شعر لري ما ته ویل دا ما ته راکړه چې زه ور ولېږم ورته وله زه خو همدغسې یو حالت سره ویل مخ یم مثلا چې له خپل معین نه داسې هېڅ بې هېڅه مخ اړول ناسته یې قبر په جنت کوي خو یاد یې لره په دې هیله فطرت صاحب چې بلې خپرونې کې ځان سره حمیم صاحب ولرو حتما فطرت صاحب راځم دې ته چې زموږ د اوسنۍ پښتو ژبې یا په ټوله کې د قلم خاوندانو لپاره ستاسو سپارښتنه مشوره سره دوی څه باید وکړي د شعر دپاره مخکې هم تاسو ویل چې بعضې خلک روزانه شعرونه لیکي او خپروي شعر سره به زور ازمایي نه کوي چې وایي چې زور ورسره ازمایم لیکم یې دې ګوره چې نن یو غزل دوه پنځه لسم لیکم هغه د الهام شاید چې الهام در باندې و آمد در باندې و غزل به لیکي شعر به لیکي نظم به لیکي سپین شعر به لیکي هر شی چې ذهن ته راغله هغه به لیکي زور ازمایي به شعر سره نه کوي نور هر څه کې زور ازمایي پکار ده شعر سره پکار نه کوي په لوستونکي هم بوج کېږي په تا هم بوج کېږي په موږ هم بوج کېږي او چې آمد درته راغی هر شی هم لیکلی شي خوند هم کوي موږ هم ترېنه خوند اخیستلی شو خو د دې تر څنګ که څوک شاعري ښه کول غواړي باید نوره شاعري مطالعه کړي فارسي کې ښه شاعران دي فارسي شاعري مطالعه کړي اردو شاعري مطالعه کړي ورسره پښتو د معاصرو شاعرانو د اوسنیو شاعرانو شاعري مطالعه کړي چې د هغې نه دوی یو نوی خیال هم اخیستلی شي یو فکر هم ترې اخیستلی شي ذهن هم خلاصېږي ډېر نوي الفاظ هم زده کوي ډېر نوي ترکیبونه باندې هم سر خلاصېږي خو که د شاعرۍ تر څنګ نوره مطالعه ورسره د شعر ونه کړي همداسې د ادب په برخه کې همداسې د سیاست په برخه کې همداسې د اقتصاد په برخه کې ځوان نسل ته اوس ډېر ښه فرصت دی موږ خو ډېر په سختۍ مکتب ویلی دی مثلا عمر هم ډېر نه دی خو موږ چې کوم وخت کې مکتب ویل دا اوسني امکان چې زموږ اولادونو ته یې دا نه و نو اوسني نسل ته خو دومره ښه فرصت دی چې اوس خو هر یو شی ټوله دنیا دی په خپل جیب کې پرته ده انټرنیټ دی فیسبوک دی چې هر موضوع یې پکارېدله مسایل او معلومات درته راوړي
باید په خپل مسلک کې چې دوی په کوم مسلک کې زده کړې کې ډېر کوشش وکړي په اضافه شیان باندې وخت بس تېر نه کړي. کورودن زه زیاته مننه. فطرت صاحب د ادبزار خپرونې د خاطراتو پیغامونه کتابچه ده. د خپرونې په د کتابچې په البته په پای کې ستاسو یو پیغام باید له ځان سره ولرو، دا ولیکئ، بیا لیدونکو سره هم شریک کړئ مهرباني. مهرباني فطرت صاحب څه مو لیکلي لیدونکو سره هم شریک کړئ. ادبزار خپرونه ډېر خوشحاله یم چې نن ادبزار سره مېلمه یم او خپلې خبرې، شعر او تجربې ورسره شریکوم. واقعا دا یوه بهترینه او د محتوا او معنا په لحاظ خوندوره خپرونه ده. ما د څراغ صاحب نورې خپرونې تعقیب کړي، نهایت خوند مې ترې اخیستی. دا ډول خپرونې نوي نسل او ځوانانو ته د ادب او فرهنګ په برخه کې خورا مهمې دي او د مختلفو فرهنګیانو او شاعرانو تجربې او د دوی ادبي بحثونه اوري او زده کړه ترې کوي. مننه د ادبزار له ټولو همکارانو او ځانګړي ډول څراغ صاحب درنښت. ډېره زیاته مننه فطرت صاحب چې ادبزار خپرونې ته راله موږ ته واقعا درنښت او ویاړ را په برخه کړ. ډېره مننه تاسو نه. خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو. له تاسو نه مزښته زیاته مننه چې تر دې مهاله مو موږ وزغملو ومو څارلو. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم په پاک او بخونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.